پښتنو خويندو په صوبایي خودمختارۍ کې د پنجاب مشرۍ ته د پنجاب غاصبیت ته په پښتنه خاوره هیڅ نقصان نشته دی، ځکه چې که یو اړخته د پاکستان په مرکزی پارلیمان کې پنجاب چې دی نو هغه حاکم دی، هغه داسې سیستم جوړ شوی دی چې هغه به حاکم وي تر لکنه. بل خوا تاسو که وګورئ نو د پښتنې خاورې چې کوم مرکزی ښارونه دي، که جنوبي پښتونخوا ده که پښتونخوا ده، د دې مرکزی ښارونه که تاسو وګورئ نو په دې پنجابي او پنجابي په څه ناسه نوم چې دی نو هغه قابض دي. اوس که په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ پورته کیږي نو بیا که چېرته دلته کې په پښتنه خاوره پنجابي اوسیږي او که فارسي اوسیږي دي، موږ د څه مسله نشته دی. لکه تاسو به کتلی وي چې د عربو په خاوره پښتانه اوسیږي، خو د عربو په خاوره اولنی حق د عربو او د هغوی د ژبې دی. نو که په داسې حال کې چې دی نو که هر څوک هلته اوسیږي هغه به د اولنی حق به چې دی د عربو په وسایلو، که عربو په خاوره دی، که هغه په سرکاري چوکو دی، که نور څه دي دفترونه دي، په هغې باندې اولنی حق د عربو دی. د سند مثال هم تاسو ته وړاندې دی. پښتنو وروڼو خویندو په هر صورت به پښتانه ګوندونه او پښتانه مشران دې خبرې ته مجبورول غواړي چې په پښتنه خاوره د پښتون د اولني حق غږ پورته کړي. دا په جار وایي چې د عالمي دستور مطابق په پښتنه خاوره اولنی حق د پښتون دی. حقیقت دی چې دقه چې دی عالمي دستور هم دی. تاسو خپل چابیر چل کې وګورئ چې همدغه عالمي دستور دی. الله دې وکړي چې موږ تاسو متحد شو او پښتانه مشران چې دی، پښتانه ګوندونه چې دی، دې ته مجبور کړو چې په پښتنه خاوره که تاسو د پښتون د سیاست نوم اخلئ نو په پښتنه خاوره به د پښتون د اولني حق غږ خامخا پورته کوئ.